کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش مهمو قمندانانو په ګډون 150 جنګیالي د جګړو لاس په سر او له دولت سره یو ځای شول. د ملي امنیتي ادارې په هڅو دغه وسلواله ډله چې 110 تنه وسلوال طالبان او د نومول شوي والي مولوي بصیر په ګډون څلوېښت د داعش جنګیالي دي د جګړو لاس په سر او نن چهارشنبه د خپلو سپکو او درندو وسلو سره له دولت سره یو ځای شول. له همدې امله جوړو شویو مراسمو کې د کونړ ولایت مرستیال والي، امنیتي مسؤلینو او قومي مشرانو له لوري یادې ډلې ته د تود هرکلی وویل شو او د دغه وسلوالو یو ځای کېدل یې د امنیت تامین په برخه کې ستره لاسته راوړنه یاده کړه. مرستیال والي ګل محمد بیدار وایي یادو وسلوالو چې په چپې درې، ماڼوګي، وټپور او څوکۍ ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول چې د دولت په حقانیت د پوهېدو وروسته یې له جګړو او تاوتریخوالي لاس واخیسته او د 150 میله سپکو او درندو وسلو سره له دولت سره یو ځای شول. نوموړي د کشفي او امنیتي ارګانونو څخه د مننې ترڅنګ د یادې وسلوالې ډلې یو ځای کېدل په کونړ د امنیتي ساحو پراختیا او امنیت تامین لپاره مهم وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې ډېر ژر به لسګونه نور وسلوال له دولت سره یو ځای شي.